السلام علیکم قدرمنو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، ورځ وړاندې تاسو سره مونږ یو خبر د پښتو د مشهور سندرغاړي کفایت شاه باچا په باره کې شریک کړی و چې هغه د خپل رور په مرسته 2 کسان وژلي، خو دغه وژلو اصلي علت او حقیقت څه و؟ که تاسو ځان پوهول غواړئ او ځان خبرول غواړئ نو تر اخره را سره پاتې شئ. نن در سره د کفایت شاه باچا هغه ټول حقیقت شریکوم چې واقعا تاسو به هم ډیر زیات خفه شئ. قدرمنو، کله چې د کفایت شاه باچا د لاسه د قتل کیس ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه نو د حقیقت نه هیڅوک هم خبر نو او ټولو خلکو همدا ویل چې دا څنګه کار وشو چې کفایت باچا سړی مړ کو، ځکه د کفایت شاه باچا په چینل او فیسبوک پیج باندې اکثره وخت د پښتونولۍ او ورورولۍ خبرې خورېږي او خپل هم د دې اقرار کوي چې مینه پکار ده او ورورولي پکار ده. خو د دې کیس نه پس چې موږ معلومات وکړل نو د کفایت شاه باچا خوريي سرتاج باچا چې ځان د کفایت شاه باچا خوريي بولي او وایي چې هغه زما ماما دی، موږ سره دا معلومات شریک کړل چې د کفایت شاه باچا یو زوی دی چې د ګل په شان ځواني وه او ویلا د ځوانۍ په پسرلي راغلی و چې دغه کسانو هیڅ به هیڅه په ډزو وویشتو او مړ یې کو. هغه وایي چې یوازې دا نه بلکې د کفایت شاه باچا زوی سره یې ورله د تره زوی هم مړ کو او 2 ځوانان یې تر مرګه ورسول. دا درد همیشه د کفایت شاه باچا د کورنۍ په زړه کې او هیڅ د هېرېدلو نه و چې اخر مجبور شول او دغسې قدم یې اوچت کو او د خپل زوی او د خپل د تره زوی بدل یې واخیستو. اصلي مجرم چا چې د کفایت شاه باچا زوی وجلی هغه کس مړ کړی شو، قصاص په قصاص شو. نو قدرمنو ملګرو، دا حقیقت قصه او واقعه وه چې د کفایت شاه باچا په باره کې مو تر تاسو در ورسوله. واقعا چې د اولاد غم ډیر لوی وي او بیا درله یو زوی بېګناه خلک ووجني نو دا هم د ظلم انتها ده. پښتنو له پکار دي چې ډیر زیات احتیاط وکړي او د صبر او زغم نه کار واخلي، نو هیڅکله به هم داسې واقعیات مخې ته نه راځي. زه پولیسو ته هم خواست کوم چې کله هم تاسو پریس کانفرنس کوئ نو مکمل خبره عوامو سره شریکوئ. تیره ورځ چې د کفایت باچا په باره کې نیم حقیقت ښکاره شو چې قتل یې کړی دی، خو د زوی خبره یې پکې ونه کړه چې زوی ورله دغه کسانو وژلی و. بهرحال موږ د الله تعالی نه دعا کوو چې الله پاک دې نور د دواړه خاندانونه د داسې واقعیاتو نه وساتي او کوم چې مړه شوي دي الله تعالی دې د هغوی ټولو جنتونه نصیب کړي. که د کفایت شاه باچا د کورنۍ لاړه خوي او یا د دوی د مخالفو د کورنۍ لاړه ښه، الله پاک دې ټولو بخي. قدرمنو، تر موږ را رسېدلي معلومات همدومره. امید لرم چې تاسو به په مکمل قصه او واقعه باندې پوه شوي. ویډیو در سره خامخا لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت او په اسانۍ در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.